السلام علیکم ویلکم ټو مای چینل د بیزی کمپیوټر سوسایټي. دا زمونږ 13 لیکچر دی په بیسیک میث کې. په دې لیکچر کې به مونږ ایډیشن او سبټریکشن د فریکشن وایو چې مونږ به څنګه دوه فریکشن ایډ کوو، څنګه به دوه فریکشن سبټریکټ کوو. نو له ټولو نه مخکې زمونږ سره مونږ دا خبره کړې وه چې فریکشن چې کوم دی نو د دې دوه قسمونه چې کله دوه یا دوه نه سوا فریکشن، یا به دا لایک فریکشن وي یا به دا ان لایک فریکشن وي. د لایک فریکشن ایډیشن طریقه جدا ده او د ان لایک هغه جدا ده. د لایک هغه انتهایی اسانه ده. اول دې ته وګورئ. تاسو مثال په تور باندې زمونږ سره فریکشن نمبر راکړی شوي دي 2 ډیوایډ بای 6 او پلس 3 ډیوایډ بای پرس کا 6. نو دا لایک فریکشن دی. وګورئ که دې لاندې ډینامینیټر ته موږ وګورو ډینامینیټر سیم دی، نو کوم فریکشن چې ډینامینیټر سیم وي هغې ته موږ څه ویو؟ لایک فریکشن. چې ډینامینیټر یو شان وي هغې ته موږ څه ویو؟ لایک فریکشن. نو د لایک فریکشن د ایډ کولو اسانه طریقه ده، دې چی نه به یو راوالو او دا 2 او دا 3 به څه کوو؟ جمع به یې کوو. نو 2 او 3 نه څه راځي؟ 5 راځي او چې به موږ په خپله راکوزه کوو. نو دا 5 اوور 6 څه راغی؟ زموږ سره انسر راغی. دغه شان یې سبټریکشن هم کېږي د لایک فریکشن. څنګه چې دا ایډیشن دی دغه شان سبټریکشن هم دی. مثال په طور باندې موږ سره دی 5 اوور 6 او ماینس 2 اوور 6 فرض کا. دا دی دا موږ سبټریکټ کوو د 5 اوور 6 نه 2 اوور 6. نو همدغه طریقه ده. 6 به په خپل ځای کې راشي، 5 ماینس 2 به ولګوو. د 5 نه چې 2 درې کوي څه راځي؟ 5 نه چې 2 موږ درې کوو نو 3 راځي. نو 3 ډیوایډ بای 6. اوس ګورئ دا 3 او دا چې په یو بل تقسیمیږي. 3 دي کم 3 دونه چې نو انسر زموږ سره په سمپلیفاید فارم کې څه راغی؟ 1 اوور 2. بلکل په ساده الفاظو کې زموږ انسر څه راغی؟ 1 ډیوایډ بای 2. ځینې وخت کې به انسر تاسو له دې درکړي، ځینې وخت کې به سمپلیفاید فارم کې درکړی. نو په کار ده چې تاسو سمپلیفای کړئ. سمپلیفای کوئ به څنګه؟ تاسو به نامینیټر او ډینامینیټر د ګورئ چې نامینیټر او ډینامینیټر په یو شان حصه باندې تقسیمېده نو هغه به تقسیموئ. صحیح ده. خو که په یو شان حصه باندې نشي تقسیمېدو نو بیا به یې نه تقسیموئ. لکه مثال په طور باندې دلته وګورئ 5 او 6 دی. نو 5 چې کوم دی دا پرایم نمبر دی، دا به بل حصه باندې نه تقسیمېږي بغیر د خپل ځان نه. او دا لاندې چې 6 چې کوم دی دا به 5 نه تقسیمېږي. د دې وجې نه د دې دواړو کې کامن فیکټر نشته دی. دا موږ په خپل ځای کې باندې پرېښوده. ښه اوس که موږ له ان لایک فریکشن راغلی شوي د لایک فریکشن ایډیشن خو موږ وکړو، خو اوس موږ له ان لایک فریکشنز راغلی شوي نو د هغې ایډیشن او سبټریکشن به موږ څنګه کوو؟ نو دې ته ګورئ. فرض که زموږ سره دی 3 اوور یا فرض که زموږ سره دی 5 اوور 18 فرض که او پلس 6 اوور یا 7 اوور 12 دی. دا زموږ سره دوه فریکشن موږ ته راغلی شوي. دا دوه فریکشن راغلی شوي وي دا ایډ کوي تاسو. نو دا ګورئ اوس دې ته موږ په غور سره وګورو نو 18 او 12 چې کوم دي دا یو شانې نمبرې نه دي. نو داسې یعنې که د ډینامینیټر یو شانې نه دي نو دې ته موږ کوم قسم فریکشن ویو؟ ان لایک فریکشن. نو ان لایک فریکشن چې کوم دي نو دا به موږ څنګه کوو؟ دا موږ داسې ساده نشو جمع کولی. دا موږ داسې ساده نشو جمع کولی چې 18 او 12 جمع کوو، 5 او 7 جمع کوو. نو موږ به څه کار کوو؟ دا 18 او د 12 په موږ کامن حصه رالو. هغه کامن حصه څه شی دی؟ ایل سی ایم دی. نو موږ به د دې 18 او د 12 څه معلومو؟ ایل سی ایم به معلومو. نو ګورئ 18 به راوالو او 12 به هم راوالو. د دې دواړو به ایل سی ایم معلوم کړو په ډیویژن میتډ باندې. که تاسو ایل سی ایم په کنسیپټ باندې نه پوهېږئ نو په تېر شوي لیکچرو کې ما د دې دغه ورکړی دی، په ایل سی ایم باندې ما خبره کړې ده چې څنګه به تاسو معلوموئ. لیکچر نمبر 10 دی که لیکچر نمبر 11 دی آی تھنک. هو صحیح ده. نو تاسو به څنګه معلوموئ؟ ګورئ دې کې دا دواړه په 2 باندې تقسیمېږي نو 9 دونې 18 او دغه شانې 6 دونې 12. اوس دواړه په 3 باندې تقسیمېږي نو 3 تینې 9 2 تینه 6. اوس چې کوم دی نو دا دواړه کې داسې کامن حصه نشته چې موږ یې پرې تقسیم کړو. داسې ډایرکټ هم تاسو راغستی شئ او که خامخا تاسو تقسیموئ نو هم یې تقسیم کوئ. او که کامن حصه دې 3 او په 2 کې نشته دی نو تاسو داسې ډایرکټ هم شئ راخیستی. خو فرض که زه تقسیموم نو 3 په خپل ځای کې راکوز کړه او 2 کم 2 بیا یې په 3 تقسیم کړه. 3 کم 3 او 1 په خپله. ټیک دی. نو اوس تاسو دا انسر راوالئ 2 ضرب 2 2 دونې 4 3 3 9 4 9 36. د دې دغه څه راغی؟ ایل سی ایم یې څه راغی؟ 36 راغی. ګورئ 2 تینه 6 دونې 12 12 تینې 36. نو 36 زموږ سره د دې څه راغی؟ ایل سی ایم راغی. نو د دې 18 او د 12 په ځای باندې به موږ یوه کامن حصه ولګوو. هغه څه شی دی؟ 36 دی. صحیح ده. اوس ګورئ دې 18 له موږ په څه کې ضرب ورکړو چې 36 راغی؟ 18 له چې په 2 کې ضرب ورکړئ 36 راځي که نه راځي؟ نو ګورئ چې 18 له موږ په 2 کې ضرب خوړلی 36 راغلی. نو 18 د پاسه چې دی 5 دی. 5 له هم په 2 کې ضرب ورکوو. دا ولې موږ کوو داسې؟ ځکه چې دا فریکشن چې کوم وي نو دلته خو تاسو ته ښکاري باندې انسه او لاندې انسه، خو اصل کې دا خو ټوله یوه انسه ده که نه؟ دا خو یوه انسه دپاره موږ استعمالوو دا فریکشن. مطلب د انسي څخه پارټ به ظاهروو. نو چې لاندې انسه په فریکشن کې کم انسه کې ضرب خوري نو باندې به یې خامخا خوري. صحیح ده. نو دا 18 په
2 کې ضرب خوړلی او 36 راغلی دی او نو پاڼې له به هم په څه کې ضرب ورکوئ په دقه 2 کې به له ضرب ورکوئ دا پلس دی نو پلس ساین په خپل ځای کې ولګوئ 12 په څه کې ضرب وخوړ چې 36 راغی په 3 کې که نه 12 له چې موږ په 3 کې ضرب ورکړو نو 36 راځي نو 12 په سر باندې څه دی 12 له پاسه کمین سره 7 دی نو 7 له به هم په 3 کې ضرب ورکوئ اوس دا پکې د ټول نه کمپلیکیټډ سټیپ و د ټول نه ګران سټیپ پکې دا و بس چې دا سټیپ وشو نو تاسو سره اوس سمپل څه شی دی سمپل طریقه کار دی اول تاسو ضرب وکړئ بیا دې نه بعد جمع وکړئ 5 له چې به 2 کې ضرب ورکړئ نو 10 راځي جمع په خپل ځای کې ولګوئ 7 نه 21 ولګوئ او ډیوایډ بای 36 نو اوس ګورئ دا جمع کوئ نو 1 راغی او 1 او 2 3 او ډیوایډ بای 36 نو دې انسر تاسو راغی 31 ډیوایډ بای 36 اوس 31 او د 36 په میانځ کې داسې څه کامن نشته چې هغه باندې موږ هم 31 ډیوایډ کېږي هم 36 ډیوایډ کېږي نو لحاظه دا زموږ انسر شو که اوس داسې انسر زموږ سره موجود وي چې هغه باندې 31 هم ډیوایډ کېدی او 36 هم پې ډیوایډ کېدی نو موږ به دا فاردر ډیوایډ کولی صحیح ده ها اوس زموږ له دا نمبر موږ له راکړی شوی دی دې به موږ څنګه سبټریکشن معلوموو صحیح ده موږ به څنګه سبټریکشن کوو ایډیشن موږ وویلو اوس به موږ د پریکشن څه ویو سبټریکشن به ویو سیم طریقه کار دی د ایډیشن او سبټریکشن دواړو کې به موږ ایل سی ایم معلوموو او ملټیپلیکیشن او ډیویژن چې کوم دی نو هغې لپاره طریقه کار بدل دی هغه به موږ په نیکسټ لیکچر کې کور کوو صحیح دی چې ملټیپلیکیشن او ډیویژن به موږ څنګه کوو نو اوس ګورئ دا 15 دی او 10 دی نو 15 او د 10 تاسو ایل سی ایم معلوم کړئ 15 او د 10 نو دواړه په 5 کېږي 3 5 15 2 5 10 اوس ګورئ دا دې کې دواړه داسې انسا کامن نشته چې دا دواړه پې موږ وکړو نو داسې ډایرکټ تاسو راوالئ 2 ضربې 3 ضربې 5 2 3 6 5 30 د دې دواړو ایل سی ایم څه راغی ایل سی ایم څه راغی سوري ایل سی ایم یې څه راغی 30 راغی اوس ګورئ دې 15 په څه کې ضرب وخوړ چې 30 دې راغی په څه کې ضرب وخوړ په 2 کې که نه چې په 2 کې ضرب وخوړ نو پاسه 13 له به هم موږ په څه کې ضرب ورکوو هم په دقه 2 کې به له ضرب ورکوو نو 13 راوالئ او په څه کې له ضرب ورکوئ په 2 کې دلته ماینس ساین دی ماینس ساین په خپل ځای کې ولګوئ اوس دې 10 په څه کې ضرب وخوړ چې دا 30 راغی 10 لا چې موږ په 3 کې ضرب ورکړو نو زموږ سره 30 راځي نو 10 د پاسه سره 7 دی نو 7 له به هم په دقه 3 کې ضرب ورکوئ نو 7 ضربې 3 دا ضرب دې مخکې ډیویژن کې ایډیشن کې تاسو ته ما ویل چې دا ضرب موږ ولې ورکوو ګورئ اوس 13 چې په 2 کې ضرب ورکړو نو 26 راځي او ماینس ساین به په خپل ځای کې ولګوئ 4 چې په 3 کې ضرب ورکړئ نو 21 راځي او 30 به په خپل ځای باندې ولګوئ اوس تاسو سره راځي ګورئ د 26 نه چې 21 منفي کوئ نو څه راځي 5 راځي ډیوایډ بای 30 اوس ګورئ 5 او 30 چې کوم دی نو دې دواړو په میانځ کې کامن حصه شته مطلب 5 هم په 5 پوره تقسیمیږي او 30 چې کوم دی نو په 5 پوره تقسیمیږي نو موږ به 5 هم په 5 تقسیم کوو او 30 هم په 5 تقسیم کوو نو ګورئ 5 په 5 تقسیم کوي نو 5 کم 5 چکه 30 نو 1/6 به د دې انسر راشي څه به انسر راشي 1/6 دا اوس تاسو سره څه شي ایډیشن او سبټریکشن د پریکشن نمبرو که په دې لیکچر کې ستاسو څه کوېشن وي نو په کامنټس کې ولیکئ د دې انسر به زه ډېر زر درکړم او که ستاسو دا ویډیو ستاسو لپاره هیلپفل وي د نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده والي تھینک یو once again for watching